صحیح بخاری صحیح مسلم. اللہ اکبر. منکرین و حدیثو کی دا حدیث نے جکم منکر دی دیکھیں وہ فتنہ بعضو دی ورزو کی گرم کڑے اگر کدا فتنہ دا پخانه دا نو اگر جاہل کم عقل زمان پہ خبر باندی رد کڑے دن راتے ہو کسوی ما یو بیان کی داویلو ما منگ چل امام بخاری رحمه اللہ دا کتاب وایو نغون ربانی ذکر نو اگر زمان دلی خبر پیخی کڑی دی او خاندلی دی پوری چستا سو امام بخاری کتاب تا گنے ذکر زمان خوی نزگی غور خوی سب دا اللہ کتاب تا زگی جواب دا دی مسئلے آگا دا دے ما تا کسان ہوئی جواب گور جاہل لسوک جواب نا ورک لکا دیسی مولیان شتی چاگوی پا حدیثونو بانے اعتراض کرده ده شتی علمی اعتراضونه کردی اگر که اعتراضونه کمزوری دی خو خبر ایسی علمی اصولو کی او یو سڑے لگا دا کوسلی ولی کنزلی او بدماشی او بدی ردی دا دی سوک جوابونه نکی قرآن چی وی منگ اورو پا منگ غونه زکش او دا فتنه دا قشانی عوامو توصیه دی قرآن نو دا منگ چی دی حدیثونو سے دور محبت کولی کو خو قرآن کرت اللہ ویلی دی کنا ذکر خو منگ دی حدیثونو سر محبت تی ذکر چی اللہ را تی ویلی دی نو چی قرآن منی حدیثونو سر محبت کی بلد دا قرآن سر زمان سر محبت تی الحمدللہ وشو سڑی لدى قرآن تلاوت نورزی ازخو اول ویم دیسی کسانو تا زمان راشی زمان ما شمانان چی کم دی بچی دا وہ تو کالو زمان ما شمانان چی کم دی اول دا ابو سرکین قرآن صحیح کئی وہ تو کالو ما شمانان تا الحمدللہ قرآن نصیح دی اول راشی دا قرآن تلاوت سکی اگر صحیح کی دقا ما شمانانو سرکی نہیں ابو تا تلاوت صحیح کی اول دا غینا بعدو بیا خبرکو جی با قرآن سوک مین دی زمان دا وہ تو کالو ما شم دی قرآن صحیح ہوئی دا دوی آغا چی و تا ملاوی و علامہ و مبتی آغا قرآن تلاوت نورجی آغا دی با قرآن مہینی و منگ دینی و مہین عجیبا ندا قرآن تا تداوی حدیثونو سرب منی حدیثونو باندی با عمل کے وما اتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنه فانتهو دا چاوی لی اللہ ویلی سچی پیغمبر دروڑی لی وائلی دا سنی چی منکڑی زانتی منکی دا خود اللہ خبر ہے پاچی دا امام بخاری رحمه اللہ دا کتاب سر پا منگ بانی چی دا غونه ذکر شینو دا خوز بیام ہوئی وجه دا کمقلان ندی پو دا کمقل دی امام بخاری رحمه اللہ کتاب چی منگ وایو منگ دا پیغمبر حدیثونو وایو دا حدیثونو سر منگ بانی غونه ذکر شی زکر چی دا ایمان کیفیتم بدل شی کنا دیکھولا پورا روایت یا دی منگ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نم وورو پا منگ بانی غونه ذکر شی منگ چی دا صحابینو موارو پا منگ غونه ذکر تاسو چی اس دا حدیثونو وورو دا دیر ناشتانو پسلی غونه نذکی ایمان دا سلی ندیری زمان خوجوی دا قرآن سر صرف غونه ذکر گورا خبر دادا چی هر آغا سر چی پتا بندی اثرو کی اغی سر غونه ذکر دا خود دین خبری دین دا تیدر کا کلنا کل دنیاوی خبرین پسلی دو ما سرو کی چی غونه بی ذکر کنا نذکی کی چرتا و جیسا میں اختجد نو دری کرتا دا یہ خبر واوری بدن دی سمحسوس ہے نو دا کم اقلانو خبری زمان خوجیو صرف قرآن سر زمان گا الحمدللہ منگ چی قرآن وایو زمان گا دا جسم ویختو دری گی دا اثر دلاس الحمدللہ ورسر دا پیغمبر حدیثون چی وایو هم اقشان کیفیتی زکا چی کم رب چی دا قرآن علی گره دا کنا غسوی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ چاچی دا پیغمبرو منل دا اللہ منل زکا منگ دا پیغمبر منل چاچی دا پیغمبرو منل دا اللہ منل دا اس نیل فتنہ دا قرآن بتا دا با قرآن یادی بدی دوکا کی بدی دوکا نیش لکہ اسی سڑیتا تا داوی تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی اللہ اس گور اللہ و پیغمبر دشمن کئی یعنی تا پیغمبر خبر کئی تا چی پیغمبر منی ولی منی اللہ دی تیویلی دا خوازی ہے دا
نو اوس مولوي صاحب بیان وکړي چې وګوره دی وایي چې پیغمبر موږ وایو الله ویلي دي. دا خو ته الله او پیغمبر یو بل ته ودرې. دا پیغمبر خو رالیږلی دی الله دی. دا خو موږ ته دی الله ویلي چې دی پیغمبر ومنئ. الله دې پیغمبر سره محبت کوي، موږ سره محبت کوو. الله ورته وحي کړی دی زموږ په ایمان دی. نو قرآن او حدیث څوک په مقابله کې نه ودرئ. قرآن الله را لېږلی دی، آسماني کتاب دی، وضاحت په حدیثونو کې شوی دی. اوس وضاحت او هغه وحي د الله قرآن چې کوم دی هغه به ته یو بل سره مقابله کې ودرئ. کمقلانو کار دی. خیر خبر رانه بل ځای ته ځي، خو خلاصه ده لنډه دغه ټولو ته زما دا پیغام دی، ویې رسوئ ورته. او په هره طریقه چې امام بخاري رحمه الله زمونږ د سر تاج، زمونږ د زړه سر که دا پوزه ککړه کې په دې خاورو کې راته داسې راکاږي که نه، امام بخاري زمونږ د سر تاج دی. شک پکې شته؟ امام بخاري زمونږ د زړه سر دی. څه شک پکې شته؟ هېڅ شک پکې نشته. ولې پې مین یو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو خدمت یې کړی. امام بخاري او د هغه شان هغه وخت کې الله هغه له ورکړی چې موږ ووینو. دا موږ چې اوس ناست څوک پکې وو او د نن 1200 کاله مخکې تېر شوی دی. هغه شان یې شتي موږ ولیدو او دا شان به یي او موږ به نه. دا چې څوک په امام بخاري باندې ردونه کوي که نه، که د پښتنو مولیان دي، که د پنجابیانو دي، او که د عربو دي، دوی به نه وي او د امام بخاري ذکر به وي انشاءالله. ډېر داسې به امام بخاري پورې نښتي وو د هغه په کتاب پورې. ټول تلي که نه وي تلي؟ ذکر د چا پاتې شو؟ د امام بخاري. هغه چا چې برت کړی څوک یادوي؟ هغه څوک یادوي؟ نو الله دې د امام بخاري رحمه الله سره زمونږ ملاقات په جنت کې وکړي. چا په ما باندې رد کړی و ډېر ناشنا همدغه منکرین حدیثو کې، وایي دې دا ولې نه وایي چې الله دې موږ ته د پیغمبر دیدن نصیب کړي چې امام بخاري دیدن غواړي. د وړو خبرې دي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې یا الله د پلار سره مې جنت کې یو ځای کا. بل وایي ته دا ولې نه وایي چې پیغمبر سره مې یو ځای کا؟ خو مسلمان دی، خو دا غواړي چې پیغمبر سره مې یو ځای کا. خو د دې مناسب دعا دا وکړه وی الله پلار سره مې جنت کې یو ځای کا. دې کیسه. او چې یو سړی دا وایي چې الله د امام بخاري سره مې جنت کې یو ځای کا، ولې د دې مطلب دا دی چې پیغمبر سره نه غواړم. دی چې د امام بخاري سره د دومره محبت کوي جنت کې سره یو ځای کېدو غواړي، خو د پیغمبر سره محبت دی که نه. دوی په اصل خبره نه دي پوه. امام بخاري نه زمونږ نسبي دی، نه زمونږ قومیز دی، نه زمونږ سره بل څه شراکت دی. دا ټول موږ لیدلی هم نه دی، خو دا څومره محبت چې ورسره زمونږ دی په دې چې دغه سړی په پیغمبر ډېر مین و. او هر څوک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي زمونږ سره محبت دی. که هغه امام بخاري دی، که هغه امام ابو حنیفه دی، که هغه امام مالک دی، که هغه امام شافعي دی، که هغه امام احمد بن حنبل دی، که هغه امام مسلم دی، امام نسائی دی، که هغه زمونږ د کلي ملا دی، که هغه سابیاق صاحب دی، که هغه استاد جي دی، که هغه مفتي صاحب دی، که هغه عام سړی دی، که هغه نهي دی، که هغه قصابي دی، که هغه پښتن دی، که هغه میا دی، که مولا دی، او که هر شی دی چې د الله سره او د الله د پیغمبر سره محبت دي زمونږ سره محبت دي. بس خبره ختمه شوه. که نه څه پکې پاتې دي؟ عجیبه دا د ذکر نه کړه سوچ کوم ځای سړی چېرته د خپلې مقابلې مرتبې سړی وګوري سړی ورسره لګیایي. اوس په کار دغه کسان له دا دی چې داسې کسان پیدا کړي چې د قرآن تلاوت غلط کوي، دوی سره به مقابله کړي چې غلط دی هم لګیا دی، غلط هغه هم لګیا دی، حدیث دله هم نه ورځي هغه هم نه ورځي، دواړه د یو بل سره لګیا اوسي. نور څوک پاتې نه شو په امت کې، لاس چاته واچولی شو. یعنې امام بخاري ته ابلوز یو کس وی پلاني دا لیکلي کړي والعیاذ بالله، وی پلاني په امام بخاري سم سر وچورلو. پلاني او پلاني سره پلاني او د هغه سره د پلاني که او د پلاني نه د ټوله دنیا ډکه کا. داسې پلانیان که ته د ټوله دنیا دې ډکه کړي د امام بخاري باندې به دوی سر وچورلی. دا څه خبره شو؟ امام بخاري خو حدیثونه راوړي دي، اخو موږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانږدې کړی دی. دا موږ چې داسې ښایسته کینو موږ وایو پیغمبر دا ویلي، پیغمبر دا ویلي. دغه سړي پکې ګټ لاس دی الله د توفیق نه باندې. دا سند موږ ته هغه رارسولی. نو یو سړي موږ هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
د خوب بدله کې خلک ښه کوي موږ سره ښه کړي دي نو جواب به دا ورکړو ځکه سلف دا وایي یعنی پوخاني د دین مشران او د اوسه پورې علما څه وایي وایي دا امت باندې د امام بخاري دومره قرض دی چې قیامت پورې نشي ورکولی په دې ټول امت باندې د امام بخاري دومره لوی قرض دی چې دوی د قیامت پورې دغه هغه قرض نشي ادا کولی دومره خدمت هغه د حدیثونو کړی او یو سړی راپاسې قرآن ولا نه ورځي او حدیث ولا نه ورځي عربي ولا نه ورځي او هغه لګیا چې امام بخاري بس خبره اخره زمانه ده او د دین به عجیبه ډېر صحیح نه او خپل ایمانونو خیال ساتي دا فتنې به زی راځي او قرآن او حدیث به د قیامت پورې باقي